قادیانی کافر د قادیانی د کفر आवाजي اگر که تاسو بدن باندې هر قسمه تشدد وشي او دغه نارس تاسو دیوبندیان علماء نه پریدي ویل ها امام اهل سنت رحم الله فرمایل ویل وو حلوا خور مولوی هغه بریلیانو ته اشاره کول ویل مونږ دلته هغه راولو مونږ یو ډنډه وهلی نه مونږ ته د الله د پاره مونږ پریدوي مونږ هغه قادیانی ته کافر نه دی ویل مونږ دغه تحریک کې سره مونږ چا دوکه کې راوستو یاد وساتئ محترمو نن هم دغه خلک چغې لګي علماء دیوبند ګستاخ دي ماوي ک کله د قربانۍ خبره رااله بیا علماء دیوبند میدان ته رااله ک کله د یینی به یولو ته یولو وخراغه ماوي علماء دیوبند میدان ته رااله ماوي ک کله د خپل بچانو د خپل بچو د پندول د یتیمانو وخراغه علماء دیوبند په میدان کې ماوي ک کله د خپل بیبيانو د پندول وخراغه ماوي ها علماء دیوبند په میدان کې ماوي ها هر پيو مجنونا چې کله د پيو د سکو وخراغه بیا تا आवाज ولګو تاوي ها پدوي کی زمام حصہ ماوي ها محترم یاد ساتي نن دغه مختلف ډلې د علماء دیوبند خلاف आवाज لګي زمام موضوع نه خو محترم دومره ویم نن چې د علماء دیوبند خلاف بکواس کوي نن چې د علماء دیوبند خلاف کم جبه کولاویږي د دیو مقصد د دیو دشمنی د علماء دیوبند سره نشته اصل خبره ده علماء دیوبند دغه ټولو شوبو محافظین دي علماء دیوبند د دین اسلام دغه چون هغه محافظین دي دا هغه غداران دي دا هغه ډاکوان دي تر څو پورې چې دیو دغه څوکیداران دغه محافظین نمند لري کړي نه دی ګلشن ته داخله دی نشي ته دیو جن دیو گزارو کی 13 ورځ کې محترم مسلسل ما ته کسان رااله یو کتاب راکو دلته پېښور کې مفت تقسیم کړل شوی دی باطل کې پہچان پنوم باندې دیکھ لګیا دی دیکھ لیکي علماء دیوبند کفر عقاید نعوذ بالله زیب زیبان دي عقاید لیکي علماء دیوبند ختم نبوت نه منکر دي ما تعالی شرم هم نه درځي کله کله ختم نبوت په عنوان باندې کتابونو لیکلو خبره رااله علماء دیوبند میدان کې کله کله عدالتونو کې خبره رااله صرف د پاکستان خبره نه کوم ما وکړ افریقې په عدالتونو کې خبره رااله ما وکړ فرانس په عدالتونو کې خبره رااله ته یو ملک ثابت کا د یو ملک عدالت ثابت کا چې التستا ملاتلې التربل مسلک بل مشرب ملاتلې کې خبره کله د مناظره او دیوبندې عالم تللې کې خبره کله په عدالت کې خبرې کول او دیوبندې تللې ما وی ها کې کله خبره رااله د قربانۍ ورکولو ما علماء دیوبند په میدان کې عجیب خبره ده چې کله د عین هغه ملعون کافر منظور شو بیا تا چغې وهلې د جنگ کې زمام حصہ ده ما ته کتاب راکو کتاب کی اول نمبر عقیدہ لیکلی و اول نمبر علماء دیوبند وایي چې نعوذ بالله الله دروغ وایي دا اوله عقیده د علماء دیوبند دی لیکلی ده علماء دیوبند وایي چې الله دروغ وایي نعوذ بالله ما هغه ملګرو ته اوله عقیده چې کلاو کړه ما دې حواله ورکړو د مولانا رشید احمد گنگوہی رحم الله ما کتاب یو کر مولانا گنگوہی صاحب رحم الله ما ورته کلاو کو ما ورته ملګری اصل کې مولانا بخپل باندې مولانا رشید احمد گنگوہی رحم الله لیکي دوی څوک چې دا کېدل چې الله رب العزت دروغ وي مولانا گنگوہی صاحب رحم الله فرمایي دا انسان مرتد دی د اسلام نه خارج دی واجب القتل له دغه درې پتوي مولانا رشید احمد گنگوہی رحم الله لیکي ما ورته کلاو کو ما ورته مولانا رشید احمد گنگوہی حواله هغه ورکړي و مولانا گنگوہی صاحب حواله ما درکړه ماونټین ها مسله دې سنوا مسله یو بلوا ډېر سړی د غلط فهمۍ نه کار واغسو ماونټي هغه مسله ده امکان کیس به باری تعالی او ما وی ها هغه خلق به امکان وقوع باندې نه پویدا ما وی سبا ول ساده عنوان درکم تاسو عوامو ته وایم اصل کې مسله د قدرت د باری تعالی دې هغه عنوان بدل کو عوامو ته خبر راوړ هغه ته خپل رنگ ورکو اعتراض په علماء دیوبند باندې اصل کې مسله دا و زمونږ د علماء دیوبند عقیده مونږ الله رب العزت مشرک مبارک د الله رب العزت وعده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الله رب العزت مشرک نه بخیدار الله قانون دے زمونږ د علماء دیوبند دویمه عقیده ان الله لا يخلف الميعاد الله د خپل وعده او د لوز مخالفت نه کوي ما وی ها دومره خبره اتفاقی وا مخکې خبره دویم د قدرت رااله مونږ وی ها الله رب العزت خو دغه مشرک بخینه قانون دغه خو هغه الله رب العزت وګواړي چې دغه مشرک وبخي دا بخله شي کنه شي دا الله رب العزت قانون دار الله رب العزت قانون دار دغه مشرک بر ټول مرد پر جهنم کې جهنم نه ونراوځي هماوي ها که الله وګاړي چې دغه مشرک د جهنم نه راوباسي جنت ته بوزي الله قادر دی قدرت لري کنه لري ماوي ها زمون عقیده دغه زمون د علماء دیوبند عقیده الله دغه مشرک نه بخي ها که وګاړي بخلې شي قدرت لري الله دغه مشرک د جهنم نه راوباسي او ها که وګاړي راوستي شي د بریلیانو عقیده ها که الله وګاړي دغه مشرک الله بخلې نشي الله که وګاړي دغه مشرک د جهنم نه راوستي نشي عقیده خپل د ګستاخوي اعتراض په علماء دیوبند بارل محترمو دې زیب باندې لګیاره اعتراضونه کوي
ما عرض دا کو کله چې خبره د قربانۍ رااله علماء دیوبند میدان کې حاضرو برل ما عرض دا کو امام اهل سنت شیخ سربراز خان صدر سے منور الله مرقد جیل کې هغه د هغه جلوس قیادت کوي ما وی ها دغه مسله دومره اهمیت لري مسله د ختم نبوت دومره اهمیت لري ما وی ها محترمو کې کله خبره ما وی محترم مولانا غلام غوث